سترګې زه به سرې نور جړلی نه شم. زړګی یې حال خو تا ته ویلی نه شم. خر بېډه به دا صرف دې کړکسخانه ده چې دلته غزلې وایه. وایي صاحبانه چې غزلې وایم صحیح ده. دا اول بیا څه شته کوې؟ نو زه دا اوس سبا ته راشئ چې کله چې وم او کله چې ونه ومه. کښېنه خر بېډه به. نو ونیسئ هلکانو اوس به ستاسې حاضري واخلمه. ګل احمد جانانه راځه په ګلشن نوی بهار دی. تا ته وایم زړه مې بېقرار دی وزیر صاحب. صاحب دا غوښه په چې داسې ورګرم کړم چې په ژوند کې بیا دغه څه په یاد نه شي. کښېنه پر ځای دی. ګل محمد او وایي چیرې غیب دی دا ګل محمد؟ لاړ شه بېادبه. او وایي دا کوم بېادبه و چې زه یې په چپه لاغ باندې والم. زه هغه بېادبه زه ومه. حاضر صاحب دا ته صاحب حاضر صاحب په بله چا کم یم وچینې کې بیدار وسم. خر بېادبه ستا خو اوس بیخي بیدار وسم صاحبه. اوس به یو بله ملګرمه کړم چې سم بیدار شي. خر بېادبه ګل مکۍ حاضر صاحب په ګرده سیم کې اواز دغه نجلۍ ده چې هېڅ رقم شوخي په دې سیم کې نه کوي. ارې صاحب مننه تاسو نور چې د مهربانۍ له مخې دا سیم پرېږدي دا به ډېر شي. صاحب ته د مهربانۍ له مخې دا سیم راته پرېږدي. زه تا یو څه وویله؟ اره یا بیخي نه ما خو هېڅ هم نه دي ویلي. شاید ستا غوږونه خراب سوي صاحبه. وایي زه خر دربال بیا شم. او مطلب یا صاحب ته خو په نړیواله سطحه یې استاد یې. سورګل ډېر غیب شوی دی دغه سورګل رزیل. زر راغله بس اجازه ده صاحبه. راشه رزیل زما پر سر باندې راځه کښېنه. اخته دې سر کښېنه که زه به په کښېنم. بېادبه ته زما سره جوابونه وایې. ولې ژونده ناوخته رالې؟ سبا زه چې کله راتلم نو پر لاره مې یو ټکر وکړي. څه شي؟ ارې زه ته خو به خوښ شوی نه؟ اره یا صاحبه هغه نور دوه ټکر کړی و. زه خو ماسې د هغو دوه جنګ ته ولاړ وم صاحب. کښېنه خره خر نالایقه. نو ونیسئ هلکانو خپل کورني کارونه راوښیاست. صاحب په دا دونه ډېر کورني کار لیدو باندې ته څه کوې؟ تا ته یو څوک په هغې باندې پیسې ډالر وایي نه زه خو د ډرۍ دپاره دلته نه یم راغلی بیا کړه. موږ ته خبر یې صاحبه. شاید ته د ډرۍ وول دپاره راغلی زما خو یوه ورځ درس هم نه پیدا شي. نن ورځ دا کورنی کار مه ګوره. سبا یې حتما درته راوړم صاحبه. سبا بیا حتما ته وګورې د خیره سره. نن هم کورنی کار زه وینم سبا ته هم زه کورنی کار وینم. هېڅ رقم بهانه نه مني.